د عامې روغتیا وزیر کونړ کې د څوکۍ ولسوالۍ روغتون چې د 28.6 میلیونه افغانیو په لګښت د روغتیا وزارت سره په همغږۍ د ملګرو ملتونو کډوالو چارو ادارې یا UNHCR لخوا جوړ شوی ګټې اخیستنې ته وسپاره. په دې مراسمو کې د عامې روغتیا وزیر وویل روغتیایي اسانتیاوې برابرول د ټولو موخو په سر کې ځای لري. د په ځانګړې توګه په ولسوالیو کې خلکو ته د روغتیایي چوپړتیاوو د برابرولو ډاډ ورکړ. په داخل کې چې کوم خپل منابع لرو د محدود منابع په کار اچول شوي دي او د هغې نه چې کومه بودیجه لاسته راغلې ده وزارت صحت امنیت ته ترې ډېره بودیجه ځانګړې کېږي ځکه موږ په افغانستان کې دغه 318 روغتیایي مرکزونه چې په ولسوالیو کې موږ جوړو هغه د خپلې بودیجې نه دي. نو آینده مو امید شته ده انشاءالله زموږ چې کونړ کې په کومو ولسوالیو کې موږ د ولسوالۍ د سطح روغتون ونه لرو په ټولو کې پلان دی. دا د اسلامي امارت لویه لاسته راوړنه ده چې په ټول افغانستان کې امنیت تامین دی. هیڅ څوک نشي کولی چې دغه نظام تخریب کړي او دغه نظام ته یوه ستونزه پیدا کړي، یو مشکل پیدا کړي، یو ولسي ته یو مشکل پیدا کړي. الحمدلله د دې موږ او تاسو ته شکریه پکار ده. بل پلو کونړ کې د عامې روغتیا مسؤلینو په خبره دا روغتون د 15,000 څخه تر 100,000 کسانو د درملنې وړتیا لري او په نورو ولسوالیو کې یې د ورته روغتونونو د جوړېدو خبر ورکړ. د عامې روغتیا ریاست مسؤلیت دا دی چې خپل ولسونو ته د هرې برخې نه هغه معیاري روغتیایي صحي خدمات عرضه کړي. په نږدې ورځو کې به موږ او تاسې په کونړ ولایت کې د مختلفو نوعو د روغتیایي مراکزو د ګټې اخیستنې شاهدان اوسېږو چې مختلف تعمیرونه تکمیل شوي او په نږدې ورځو کې به ګټې اخیستنې ته وسپارو. د یادونې وړ ده د عامې روغتیا وزیر کونړ ته د سفر په ترڅ کې وړمه ورځ د دې ولایت د روغتیایي کمپلیکس نیمګړې چارې هم د نږدې 278 میلیونه افغانیو په لګښت پیل کړي چې په جوړېدو سره به یې د کونړ او نورستان ولایتونو وګړو ته لازمې روغتیایي اسانتیاوې رامنځته شي.